السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې ټول روغ او جوړ به یې. د جمعې په ورځ مې د مشر لورکی 12مه کلیزه وه، ولې دا د جمعې ورځ راتله او رسمي ورځ وه، نو موږ ورته کلیزه د هفتې یا شنبې په ورځ پلان کړله. سږکال مو دا کلیزې دپاره برنامه ډېره ساده نیولې وه، نو یوازې مې د لور یو څو ټولګیوال او یو څو کسه د کورنۍ غړي را دعوت کړي وو. نو راځئ چې د دې کلیزې تیاریان تاسو سره شریکې کړمه. 2 ورځې مخکې له کلیزې مې هڅه وکړه چې ټول هغه لوازم چې د کلیزې دپاره پکار وو وار د مخې واخلمه، تر څو د تیاري په ورځ راسره وخت ډېر وي او سودا نه مې زړه جمع وي. نو یو څه د ډیکوریشن شیان مې پکار وو او پخې غوښه او دا نور شیان مې تیار واخیستل او دا ټول مې ځای په ځای کړل. د کلیزې نه یو ورځ مخکې نو پکاڼۍ مې چې امازون نه راغوښتې وو هغه هم تیار ورسېدې، او دا چې زما مصروفیت لږ ډېر وو نو ورېندار مې یو ورځ مخکې راغله چې پکاڼۍ هغه راته ترتیب کړي، چې دا ماته یوه ډېره غټه مرسته وه، ځکه چې د پکاڼۍ پړسول او بیا یې ترتیبول هم کافي وخت ته ضرورت لري. نو دا مرسته هغې راسره وکړه. ماشومانو هم ورسره لږ لږ مرسته وکړله، ولې اصلي کار مې ورېندارې وکړ. تر څو چې دوی پکاڼۍ پړسولې او ترتیبولې، زه نو لاړمه چې خواږه تیار کړمه. البته د کور کارونه مې هم یو ورځ مخکې تیار خلاص کړ چې د کلیزې په ورځ فقط د پخلي او باقي کارونو باندې توجه وکړم. نو شروعات مې د کپ کیکس جوړولو نه وکړ. اول مې ټول وچ مواد لکه اوړه، بیکینګ پوډر، بوره د ونیلې بوره، لږه مالګه په یو لوښي کې واچوله، ښه مې سره ګډ کړ. ورپسې مې بیا 2 دانې هګۍ، 15 ملي لیټره غوړي، 110 ملي لیټره شیدې او له چاکلیټ مې پکې ور اضافه کړلې، او بیا مې دا ټول مواد ښه سره ګډ کړل. بیا مې دغه د کپ کیکس لپاره خاص ډول کاغذ د مافنز په دې لوښي کې کېښودل، او دې موادو نه مې هر یو کې 2 قاشوغې مخلوط واچول. دا مې بیا په 200 درجو کې 15 دقیقو دپاره پاخه کړل. مافن چې پاخه شول، دا مې بیا د لوښي نه لرې او دغه شیشه‌ایي لوښي باندې کېښودل. ورپسې مې بیا لږې نور هم جوړ کړل، تر څو نیم باندې کریم ووهمه او نیم یې همداسې بغیر د کریمه جوړ کړمه. بیا مې د لورکی په خاص فرمایش له کیک پاپس هم جوړ کړ. د دې لپاره مې دغه 2 رنګه کیک میده کړلو او په یو لوښي کې مې واچولو. بیا مې لږ شیدې هم پرې واچولې او ښه صحیح مې سره ګډ کړ. بیا مې دې نه یو وړوکی بال په اندازه جدا کړ او د لاس په مرسته مې یو وړوکی توپ په شکل جوړ کړ. بیا مې دا یو څنګ ته کېښودل او په همدا طریقه مې تقریبا 14 دانې جوړ کړل. ورپسې مې 2 پاکټه چاکلیټ مات کړ، په یو لوښي کې مې واچول او بیا مې ویلې کړلو. چاکلیټ مې چې ویلې کړل، دا مې بیا په یو ګیلاس کې واچول، تر څو کیک پاپس ښه صحیح پکې ډوب شي او مکمل په دې چاکلیټ کې پټ شي. بیا مې دغه کیک پاپس لپاره خاص ډکې اول په دې چاکلیټ کې ولړلو، بیا مې دا په دې کیک کې چوخ کړو، تر څو دا بیا ورپورې کلک شي او چاکلیټ کې ښه صحیح پټ شي. دا مې بیا لږ پرېښودل چې د کیک پورې ونښلي. یو څو دقیقې بعد مې بیا په دغه رقم په دې چاکلیټو کې ولړلو. بیا مې د هر یو کیک باندې لږ سپرینکلز هم وشیندل او د لا ښایست دپاره مې لږ دغه جلا هم پرې وشیندله. بیا دا کیک پاپس تیار شول، دا مې بیا جګ کړ، یو څنګ ته مې کېښودل چې ښه صحیح کلک شي. ورپسې مې بیا یو وړوکی د بسکوف چیز کیک هم جوړ کړ، چې نن سبا د ماشومانو بې حده زیات خوښیږي. د دې چیز کیک جوړولو دپاره مې اول بسکوف کلچې د دې لوښي 4 خواو ته کېښودل. ورپسې مې بیا لږ دغه کلچې میده کړلې، دې کې مې بیا لږ کوچ واچول او ښه مې سره ګډ کړ. بیا مې دغه میده شوي کلچې په دې لوښي کې لاندې واچول او ښه صحیح مې د قاشغې په مرسته وټپولو چې لاندې ښه صحیح کیني. بیا مې د یو ګیلاس په مرسته هم ښه صحیح کینولو. بیا مې ورته کریم جوړ کړ، چې اول مې 500 ملي لیټره پیروی په یو لوښي کې واچولو، بیا مې 4 غټې قاشغې میده بوره هم پکې ور اضافه کړ او بیا مې یو برقي مکسر سره ښه مکس کړ. ورپسې بیا 200 ملي لیټره د فیلادلفیا تازه پنیر او 2 قاشغې د بسکوف بسکټو کریم نه هم پکې واچول او دوباره مې سره مکس کړ چې ټینګ کریم ترې جوړ شي. کریم چې کله دغسې جوړ شو، بیا مې دا کریم د بسکټو په سر واچولو، بیا مې ښه صحیح هوار کړ.
کریم چې د بسکټو په سر ښه صحیح هوار که، بیا مې هماغه د بسکوف کریم نه لږ ویلې که او په یو پلاستیک کې مې واچولو او بیا مې دا هم د کریم په سر واچولو او ښه صحیح مې پرې هوار که. دا مې بیا یخچال کې کېښودلو چې یخ شي. دې نه بعد مې بیا کپ کیکس لپاره کریم هم تیار جوړ کړ، تر څو دا واړه کارونه تیار یو ورځ مخکې خلاص وي. نو په هماغه ورځ بیا ډېر لوښي راته خیره نه شي، ځکه چې پخلنځی مې وړوکی دی نو ډېر رش جوړیږي. د کریم دپاره مې 300 ملي لیټره پیروی او 3 غټې قاشقې میده پوره په یو لوښي کې واچوله، ښه مې مکس کړ. ورپسې مې بیا لږ سور رنګ هم پکې واچول او دوباره مې سره ګډ کړ. سور رنګ نه چې لږ واچول شي بیا ګلابي کیږي او زما ګلابي رنګ پکار و چې په کڼۍ سره میچ وکړي. بیا دا کریم هم بیخي تیار شو. دا مې بیا په دې پلاستیک کې واچولو. پلاستیک کې مې یو کیک پایپ هم د ډیکور کولو دپاره کېښودلو. بیا مې دا یخچال کې کېښودلو چې بیا سبا کپ کیکس په سر ووهمه. بیا مې د مستو جوړولو دپاره 1.5 لیټر شیدې په یو دیګ کې واچولې او پرې مې ښودلې چې جوش شي. منځ کې مې ښورولې چې بیخ ونه نیسي. بیا مې منقل نه لرې کړ او پرې مې ښودلې چې لږ یخ شي. شیدې چې لږ یخ شو یعنې نیم ګرم شي، بیا مې پکې لږ پیروی هم واچولو، ښه مې سره ګډ کړ او په آخر کې مې 2 قاشقې مستې هم پکې واچولې. بیا مې ښه سره ګډې کړلې او بیا مې په دې واړه لوښو کې چې د منګي په شکل کې جوړ شوي په دې کې واچول. ډېرو دوستانو مانه تیر ځل هم پوښتنې کړې وې چې دا ما کوم ځای نه اخیستې دي. نو دلته تاسو ته ووایم چې دې کې کلفي وي او په هندي دوکانونو کې خرڅېږي، نو هلته کولی چې ویې ګورئ. بیا مې د دې سرونه بند کړل او تر سهاره مې پرېښودل چې مستې ترې جوړې شي. ورپسې بیا د کسټرډ جوړولو دپاره 2 لیټر شیدې او بوره په یو دیګ کې واچوله او پرې مې ښودله چې شیدې جوش شي. تر څو چې دا شیدې جوش کېدلې 4 قاشقې د عام کسټرډ پوډر او لږ نور شیدې مې سره ګډ کړلې او بیا مې دا په دې شیدو کې ور اضافه کړلې. دیګ مې ښه وښورولو او پرې مې ښودلو چې دا هم جوش شي. کسټرډ چې آماده شو دا مې بیا په دې پلاستیکي لوښو کې چې دا مې هم آنلاین راغوښتي وو په دې کې واچولې. د کسټرډ مخلوط نه مې هر یو کې یو سمڅۍ واچوله، ډېر نه، ځکه چې دې باندې بیا انار او جیلي هم اچومه چې هغوی ته هم ځای پاتې شي. دا مې بیا پرېښودلو چې یخ شي او تر هغې مې بیا انار سپین کړ او دانې مې ترې جدا کړلې. کسټرډ چې یخ شو بیا مې د دې په سر 2 قاشقې په اندازه انار واچول. ورپسې مې بیا یو بل لوښي کې 2 پیالې جوش اوبه واچولې او بیا د ام جیلي پوډر پکې واچولو. بیا مې دا په جوش اوبو کې ښه صحیح حل کړ او 2 دقیقو دپاره مې پرېښودلې چې یخ شي او په همدا طریقه مې د انار جیلي هم جوړ کړ. 2 دقیقې بعد مې بیا د انارو په سر نیم باندې د ام جیلي واچول او نیم باندې د انارو، تر څو په 2 فلیور کې جوړ شي او هر چا چې هر یو خوښیږي هماغه وخوري. دا مې چې ټول تیار کړ بیا مې پرېښودلو چې یخ شي. دې نه بعد مې بیا لږ چکني هم جوړ کړ چې اول مې 3 دانې رومیان 4 ټوټه کړل. ورپسې مې بیا 100 دانې مرچک هم میده کړل. دې نه بعد مې بیا هوږه، 1 دانه پاپریکا او تازه دڼیا مې هم میده کړله. ورپسې مې بیا یو مکسر کې وار په وار دا ټول مواد مکس کړل.
دا ټول مواد مې چې مکس او په یو لوښي کې واچول، بیا مې نیمه دانه لیمو هم پکې وزبېښلو، مالګه او سرکه مې هم پکې واچول او ښه مې سره ګډ کړه. چکنی چې بیخي تیار شو، بیا مې د یو شیشه‌ای کانټینر کې واچول او یخچال کې مې کېښودلو. تر هغې نو چیز کیک هم یخ شوی و، نو دا مې هم تیار ډیکور کړ چې لږ میده شوي بسکټ مې په څنګونو کې ورته واچول. د کیک د لوښي مې ترې لرې کړ او د لا ښایست لپاره مې یو ګلابي پټۍ هم ترې راتاو کړ. په آخر کې مې نیمه دانه بسکټ هم په منځ کې کېښودلو، بیا دا هم تیار شو. دا مې هم بیا یخچال کې کېښودلو. نورو نو یخچال کې هم ځای نه و پاتې او د کلیزي کیک مې خورجانې راته جوړ کړ چې دا هم یوه ډېره غټه مرسته وه چې هغې راسره وکړله. بیا نو دغه یو سټینډ چې اصلا کیک پاپس لپاره دی، دا مې واخیسته او دا مې هم تیار جوړ او برابر کړ. ولې دا زه کیک پاپ دپاره نه بلکې د کسټرډ کپس مې چې جوړ کړی و هغې دپاره کارومه. په آخر کې مې د وریجو دپاره د زعفران تیار جوش اوبو کې واچوه تر څو خپل رنګ پرېږدي او وریجې ورسره دوه رنګه راشي. بیا نو ډېر ناوخته شوی و، اشپزخانه مې پاکه کړه، ظرفونه مې ومینځل او لاړم ویده شومه. دوستانو دا ویډیو لږه اوږده ده، دا مې په 2 برخو کې تقسیم کړ ځکه چې زه هم ډېر وخت نه لرم. د مصروفیت د وجې نه نشم کولی چې مکمل تاسو سره یو ځای شریک کړمه. دا یې اول پارت دی، دویم پارت به یې سبا تاسو سره انشاءالله شریک کړمه. نو بل پارت ته سترګې په لاره واوسئ. نو د نن دپاره همدومره ولاګ، باقي به یې سبا د خیره سره تاسو سره شریک کړمه. ښه وخت ولرئ. الله پامان.